هغه وخت باوري نه و، دوی دا یقین و چې کله جو بایډن انتخابات وګټل هغه نه مخکې دوی دا یقین نه و چې طالبان به راځي موږ به لرې کېږو، ځکه دوی جو بایډن ته کمپاین وکړه، دوی ټرمپ ته لیونی ویلې او ډېرې دا پروسه وځنډولس تر څو جو بایډن راسي. کله چې جو بایډن راغی هلته تړون له امریکایانو سره د ټرمپ نه ده کړی، دا د امریکا ادارې کړی ده، د امریکا حکومت کړی ده، اسټبلیشمنټ کړی ده، سی آی ای کړی ده. نو ټرمپ ته مخکې له مخکې او هغه مخکې انتخاباتو کې جو بایډن دا خبره کړې وه چې زه به ناتمامه جنګونه ختموم. ټرمپ یوازینی شی چې د اوباما د جو بایډن اداره ته راضي ده د ټرمپ نه هغه دغه د افغانستان د پوځونو وتل او له طالبانو سره تړون لاسلیک کولو. دنه به هیڅکله امریکایان سرغړونه ونه کړي، دوی به په ټاکلي وخت ځي، خو د کابل اداره اوس په دې پوه شوله چې یاره نور مو ګیلام ټول ده، ځکه د دوی بکسونه، د دوی غلاوې، د دوی بېنومه تیارې، د دوی دغه مالونه تښتول او د جمهوریت په نامه باندې غونډې کول، دا ټول د دوی هغه وروستی لاس او ګریوان د نجیب د تا خو به عمر کم د نجیب د وخت بیانونه هغه مونږ په خپله اورېدلي م دي، لیدلي مو دي چې هغه به همدغه متزلزلې خبرې کول. نن به یې حکومت پرېږدم، سبا به یې نه پرېږدم، بله ورځ به یې کودتا وسوه، بله ورځ به یې په خوست حمله وکړه، بله ورځ به په جلال آباد وکړه. بالاخره داسې یو حالت راغی چې هماغه نجیب چې ویلې په وطن سر ورکوم او سنګر نیسم او چې شي هغه په میدانوي ته تښتېده، هندوستان ته روان دوستم راوګرځو چې راځه ما چاته پرېږدې، ته خو تښتې زه چېرته لاړ سم. نو هغه د په دارو زړول. سو همدقسې نن صالح پرونۍ خبرې که تاسو اورېدلې دومره کوي سوی د سارې لکه د چغکې غوندې د شړونګا شټا سارې هغه داسې او واسکټ به یې داسې اوس د واسکټ داسې کي چې خلک به د سینه برچه ورمنډي که نه نه منم یو وارې به یې سینه داسې کړله، صالح به هم داسې کړله، بل به مخ کېنئ کېنئ څه چل ده چاودنه په غزني کې سوې ده، ته په هر کې واسکټ داسې داسې کوې. اوس هغه خبرې هغه غره ته هم لاړې، هغه خرې چې په ونه خېزه و ډېر وخت کېږي هغه خبرې هم نه کوي. نو دوی خپل حالت باندې پوه دي انشاءالله العزیز چې اسلامي امارت به راځي، د دې عصر اصلي بچیان به راځي. دغه هغه ته به وخت ورکړو. عمر افغانه موږ سره اوسه قربان مه شمه. دغه دوه ساری څوک ده؟ دا دوه ساری پروفیسر منګولیا دی. السلام علیکم شاهین صاحب، څنګه یې؟ ښه صحت د خیر دی، روجې څخه به د خیره تیارې که نه شاهین صاحب؟ موږ روجې ته 15 ورځې پاتې دي، مهرباني وکړه. او کنه تاسو او کنه ته پاکستان کې اوسېږي، خیر دی. پاکستان کې د پاکستان د تاسو ساري خوري موضوع ته راځه 15 ورځې موږ روجې ته لپاره. نو هم دا وایم کنه پاکستان کې وخت نه معلوم، ځکه تا ویلې چې موضوع ته خو زه راتلم خو تار لګیا شولې وای 15 ورځې. مهرباني وکړه، مهرباني 15 ورځې. داسې کار دی چې تا ول مال دې جواب راکړه چې دا 14 تاریخ باندې ولې طالبانو انکار وکړو. تا ول داسې وکړه چې له تشناب نه ووځه، د باندې خبرې وکړه، دا د یو انسانیت زده کړه. دا چیرته د شاهین صاحب ته خدای دا د دوی انسانیت دغه دی نکاس داسې دی لکه تشناب نه شاهین صاحب شاهین صاحب کو څوک به تشناب کې نه بیا نه دلته د مذاکراتي کېږي نه بس صحیح ده خبره نه ته دلته لږ ضرب ښه وړه کوټه د خوب کوټه د وړه دې په خاطر باندې ښه صحیح ده صحیح. سم تاریخ باندې تا ویل څنګه چل ده؟ ما ویلي چې طالبانو مشرانو د نن په دې خبر کې راغی، ویلي وي چې د طالبانو وایي دغه د 14 تاریخ باندې دیو نه غواړي چې په د استانبول دغه کې کانفرنس کې شرکت وکړي. ته کو رښتیا طالبانو دغه څه وجه کېدای شي وایي؟ وجه څه ده؟ وجه ګوره اوس یو کار چې زه په زور کولی شم د دې ضرورت څه ده چې زارۍ چاته کوم. طالب پوهېږي چې حکومت ختم ده، شړونګا بابا ختم ده، ته ترکیې غونډې ته څه ضرورت ده؟ دا هېواد زموږ د زموږ نظام یې نړولی، امریکایان راغی دلته ښه صحیح حکومت و، وزیر والي هر څه معلوم و، راغی بمبار یې وکړ، اوس به امریکایان بېرته ځي، موږ به ارګ ته راسو. د ترکیې د غونډې ضرورت څه ده؟ طالب پوهېږي چې هر څه مې په زور کړي، په زور یې مخ ته بیایم. ترکیې غونډه به هغه وخت کېږي چې کله امریکایان له افغانستان نه وځي. په دې پوهېږې امریکایانو سره په شوي تړون کې دا ژمنه امریکایانو کړې وه چې ټول بندیان به خوشي کوي، طالبان به له تور لیست نه باسي، سفرونه به لرې بلیک میل او سفرونه او دغه بندیزونه دا به ټول لرې کېږي. هغه نه دي لرې شوي. هغه چې لرې شو 2000 بندیان خوشي سو، یو له هغه شرطونه نه دا چې اشرف غني په سر به ویښتان راشنه کېږي، تر اوسه یو ویښته نه ده راشین سوی. طالبان ځکه ګډون نه کوي. شاهین صاحب میکروفون مه بندوه که ته په خبرې کوو مه کوه که نه، خلکو له وخت ورکوه که نه. دغه د شاهین صاحب دا خبره مې بله دا کوله که نه چې دا
دا د یو خبرې خو خبره معلومه که وروره طالبان په دغه واجه باندې دغه کاغه نه کوي وا دې اورېده که نه خالي ډاس کوي سوالونه کوي نه خو وجه دې ما ته خو زه به همدغې مطابق خبره کوم خو که ته مې پرېږدې خلیلزاد ګوره 4 خبرې یادې کړې وې ویلې کوي دا 4 وانه نه کېږي وایي که یوه نه کېږي دوی کې کمېږي نو یوه به پکې یو هم بیا نه منو ځکه طالبانو د خپلو شیانو نه تېر شوي دي ډېر کارونه کې غلطۍ کړي دي داسې نه ده چې ټول فقط یو امریکایان باندې وي چې ډېر غلطۍ کړي خو خبره دا ده چې اوس امریکا اوس طالبان خپله یو طرحه نه وړاندې کوي او امریکا څنګه وځي په اول تاریخ باندې هغې وځي خو چونکې طالبان طالبان امریکایان وځي څه ګارانټي لري چې وزي څه ګارانټي نه لري چې وزي دا نن وزیر خارجه لاړ دغه ته اروپا ته لاړ اول لاړ چې ونه وته بیا ودرېږه چې ونه وزي بیا نو بیا دا چې جنګ دوام کوي نو چې جنګ دغه ودي کې هیڅ خبره نه ده جنګ خو بس ودي کې نو بس دغه شی د ترڅو چې یو بل هیڅ امریکان په پرېمه خبره تکړه د شوی تړون مطابق به وځي چې نه وځي جنگ وسم روان ده دا چې افغانان وژل کیږي دا چې د بلیک واټر مزدوران وژل کیږي پرې د چې بادار وژل شي بس خبره ختمه نه دی وځي هغه موبین اوس بیره په خاري کنه به ته چې بادار ولا کو 3000 کسان دم ټول لري وجله او ناتا وجله ټول مليون پنځه خو وژل دي کنه پنځه خو وژل دي پنځه خو بر سره ومنه پنځه خو په خدای په دې څارخ کې قاری اشراف وزلې دي دا خو زه درته مستند ښه بس پرې په موضوع خبرې کو کنه پرې په موضوع خبرې موضوع هم دغه بس خبره ختمه شوه چې مې د اولې پورې ونه وته بس جنګ د خبره ختمه نه خو دا خبره موضوع بل شی ته خبر ګوره موضوع کې څه دغه نه دی هغه خلک ګوره 10 دانې د کابل کې چې تاسو ته اداره وي هغه خلکو هغه د 10 دانې دغه جوړ کړي طرح جوړ کړي او بل اخرت یو طرح جوړ کړله ودرېږه زه تاسو یو خبره کوم دغه لایو خبرونه دي ما ده کنه دا چې مایک د بان کم خله د بان د سوټرتم نه څه کولای نو ته طرح جوړاو په چای منی طرح باید زه جوړ کم چې دغه هر څه واک د ما په لاس کې د بټن دغه ده ټک کته کوم دی ګوره طرح باید زه جوړ کم ده کاته سوالې خبره ختمه شلونګا لاړ ابۍ مړه تبش کېدلې طرح باید زه جوړ کم چې واک او اختیار د ما په لاس کې د ته څوک چې طرح جوړې دغه د خو خوله مې در باندې بنده کړله ټرت ولا که نورو کې اوس غږېږه دغه ده طرح وړاندې که دا اوس ده بېرته لاړلې طرح باید هغه څوک جوړ کړي چې صلاحیت لري اختیار لري واک په لاس کې زور لري قوت لري ته د ارګ د سمټي دیوالو شاته ناستې طرح راته جوړې د یو لیونغر د یو بیچاره د یو پروسټات بابا طرح څوک مني هغه بیچاره مریض ده 95% کلمه د اوبو له پایپ نه جوړه سوې ده پروسټات یې ګډ وډ دي هغه به ما ته طرح جوړوي شاهین صاحب طرح به زه جوړوم که دی به یې جوړوي منګولیا صاحب داسې چل دی غواړي وینځه منګولیا یو دقیقه وخت راکړه وونه شاهین صاحب دا خبر دی ونی نه اختیار نه لري ګوره زه دغلته دا د کابل اداره دغسې یو حیثیت لري وګوره دې ورور ته منګولیا وغږېږه شاهین صاحب بس خلاص دغه د پروستات بابا دغه حیثیت ده غلامی مزدوری نوکری جاسوسی ته طرح چاته وړاندې کوې هغه چاته طرح وړاندې کوې د امریکانو ښکرې ورمات کړه هغه چاته طرح وړاندې کوې چې ناټو یې دړې وړې کړله هغه چاته طرح وړاندې کوې چې د امریکا فوج لیونی که ته هغوی ته طرح وړاندې کوې بیا دې څه شي طرحه استعفا کومه قرباني استعفا به دې تا پلار هم کوي مونږ درته 15 کاله مخکې ویلي اوس د ارګ به په زور دنه نیسو بیرغ به م سپین لګوې دغسې به له ارګ نه نه وځې که نه ده همداسې شاهین صاحب بلکل کوم بیرغ چې راښکته شوی و همغه بیرغ به پورته کوي اوس موږ له وار راکړې که نه راکړې شاهین صاحب وار راکړه که نه خبرې پوره کړم ډاکټر صاحب نشته خبرې او د طرحو خبرې بیا ونه کې ګوره خنډې کوم خو اوس بله خبره ته خو ګوره د افغانستان خو 30 میلیونه انسانان دي دې باندې خو په زور حکومت ته نشي کولی دا یاد ساته ولې نشو کولی ولې نشو 6 کاله مو پرې کړی شاهین صاحب نشي کولی که نه شاهین صاحب چې ودې هغه ته به هغه زغمې او به تا زغمي ته به یو بل سره احترام باندې ځکه چې ویې نه شي کولی وایو صبر وکړه شاهین صاحب زه خبره پوره